سلام، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له پښتو غږ نیوز یوټیوب چینل څخه. د پاکستان لومړی وزیر افغان سوداګر به په 2 ورځو کې ویزا اخیستلی شي. د پاکستان لومړی وزیر وایي چې د دغه هیواد د کابینې افغان موټر چلوونکو او سوداګرو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې د ځینو بدلونونو په منلو سره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې 48 ساعتونو کې ویزا واخیستلی شي. شهباز شریف ویلي چې اوس به د پاکستان قونسلګرۍ او سفارتونه افغانانو ته په چټکۍ سره ویزا ورکوي او افغان موټر چلوونکو او سوداګرو ته به له دې وروسته داسې یو کلنې ویزې ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ وکړی شي. د ده په خبره دوی ته به دا ویزې د 48 ساعتونو په لنډه موده کې برابریږي، هغه چاره چې پخوا یې میاشتې منډې ترې غوښتې. د پاکستان لومړي وزیر په دې اړه 2 پرله پسې ټویټونه کړي او همداراز یې ویلي چې د دې کار موخه یې له افغانانو ته د ویزې د ترلاسه کولو په بهیر کې اسانتیا رامنځته کول او د دواړو هیوادونو نږدې کول دي. ښاغلي شهباز شریف همداراز زیاته کړې چې دا کار یې له افغانانو سره د مرستې او خپل هیواد ته د منځنۍ اسیا له هیوادونو د سوداګرۍ او پانګونې راجلبولو په موخه کړې ده. ګرانو لیدونکو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.